چې وروره موږ پر ټول وطن پر ټولو پښتونخوا وطن کې چې کومه ترهګري روانه ده، کوم د خلکو مطلب ناوړي واقع ورسره کېږي، د هغو مطلب ټارګېټ کلینګ کېږي، د هغو اغوا برای تاوان کېږي، چې تاسو ته معلومه ده لکه بدوکۍ کې چې کوم 21 مزدوران په شهادت ورسېدل، په کوم دغه مړه کړل شهیدان کړل، تاسو ولیدله. نو منظور پښتین چې د آل پارټیز او د جرګې یو اعلان کړی و، په هغه کې پښتونخوا نیشنل پارټي چیرمین خوشحال خان کاکړ د اولې ورځ زه ونیسې تر ننه پورې د دې پی ټي ایم د هرې فیصلې د هرې پرېکړې ملاتړ کړی دی، او هغه د پښتونخوا نیشنل پارټي چیرمین او د مرکزي ایگزیکټیو، صوبایي ایگزیکټیو او ټوله ضلع ایگزیکټیو، ضلع کمیټي ملګري او ټول علاقې ملګري په هغه خیبر کې د ده سره څنګ پر څنګ ولاړلو. نو پکار دا دی چې ټول ولس ته موږ دا خواست کوو، بلکې تاسو ولیدئ چې په لکونو انسانان په خیبر کې تقریبا 22 نکاته اعلانات وکړي، په هغه 22 نکاتو کې هغه دا خبرې وکړي چې پر کوم ځای باندې دلته زموږ پر وطن یا زموږ د وطن پر خاوره باندې کومې قبضې دي، و هغو کې دا و چې باید دا قبضهګرو خلکو ته موږ خواست کوو چې زموږ وطن له قبضو را خلاص کړي. نو عزیزانو تر ټولو بهترینه خبره دا ده چې نن په ولسوالۍ پښین کې تاسو دغه امن پر امن ریلي پاسون ولیدئ، په هغې کې دا خبره ده چې وروره دلته پښتانه چې کوم تکلیف رسي باید له هغه تکلیفه دا پښتانه خلاص شي. نو هغه په دې وطن کې تر ننه د دهشتګردۍ خبره نه ده کړې، هغه په دا وطن کې د اغوا خبره نه ده کړې، هغه د تعلیم خبره کوي، د صحت خبره کوي، د ښه ژوند خبره کوي، هغه په دې وطن کې مطلب ځان ته یو خپل دغه کوي. نو دا کوم چې مطلب په ملک کې کومې غلط پالیسانې روانې د هغو مخالفت کوي، نو موږ دا وایو چې دوی د دې ټولو هغه شیانو مخالف دي چې زموږ ریاست پاکستان هغه نه غواړي. نو دوی هغه شی غواړي چې په پاکستان کې چې موږ کم پښتانه اوسو په هغې کې موږ ور امن غواړو، خوشحالي غواړو، تعلیم غواړو، روزګار غواړو، صحت غواړو، امن غواړو. که دلته زموږ ور پولیس په شهادت رسي یا لیویس په شهادت رسي یا اف سی په شهادت رسي یا پښتانه فوجي په شهادت رسي یا د هرې انتظامي یا د هرې طبقې سره تعلق لرونکي کوم ملازمین په شهادت رسي، دغه پی ټي ایم چې کوم د دوی ملاتړ کړی دی یا د دوی پاکې راوتلی دي، نو نن دوی چې کوم د خیبر 11 12 13 اکتوبر ملاتړ وکړي، په هغې کې چې کوم 22 نکات وو وروره پارټیان پر ټولو په دې د دوی سره ملاتړ وکړي. لکه تاسو چې نن په ملک وینئ حالات وینئ چې کوم یو مسوده را روانه ده یا کوم آئیني ترمیم را روان دی، ټول پارلیمنت پر دې ځله نیولي دي، یو وایي منې بیا بل وایي نه بیا منې. لکه کوم ورځ چې تاسو ولیدئ جمعیت علما اسلام سینیټر شکور خان غبیزی اغوا سلو او سره د ده زوی، موږ د دې په سخته غندنه کوو او د دې مخالفت کوو، او په دې باندې موږ دا وایو چې وروره په ملک کې باید چې هر سړي ته اختیار ورکړي، واک ورکړي، هغه د خپلې رای مطابق خپله رای استعمال کړي. نو دا تاسو نن وینئ چې مخصن د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن صاحب او د پیپلز پارټي چې کوم چیرمین بلاول بټو زرداري هغه دا دغه وکړه چې موږ یو ورځ بله مو اخیستله، نو پر دې باندې موږ دغه کوو. نو نن ټول ملک پر دا یوه شي ولاړ دی چې آئیني ترمیم پېښوو. نو په کار را خالي داسې نه دی چې آئیني ترمیم موږ ور دا غواړو چې زموږ د دې شیانو سره هېڅ دغه نسته، زموږ په دې ملک کې موږ امن غواړو، خوشحالي غواړو، موږ د دې وطن ملکیت چې کوم زموږ دغه د دې واک اختیار غواړو. نو خبره نه اوږدوم، نور ملګري به مجلس کوي، موږ د اولې ورځې ونیسئ تر ننه پورې انشاءالله. او تاسو ته معلومه ده چې پښتونخوا نیشنل پارټي چیرمین او د ټول قیادت ټولې پارټۍ د دې پی ټي ایم د 22 نکاتو په جرګه کې د دوی سره کوم ګډون کړی دي، اوس هم موږ ورسره انشاءالله چې په هر حواله موږ د دوی ملګرتیا کوو، پښتانه ته دا خواست کوو چې راووځي د خپل د پاڅون دپاره، د امن د خوشحالۍ دپاره راووځي، د خپلو خبرو خپل اختیار په خپل لاس کې واخلي. ډېره مننه، کور مې ودان.